امونه ملګرو نن بیا هم راغلی یم د انشاټ د دویمې ویډیو په اړه. اوله ویډیو لکه څنګه چې تاسو کتلی شئ ما درته خپره کړې وه ملګرو. دغه وه زموږ اوله ویډیو او اوس دغه ده زموږ دوهمه ویډیو. ملګرو په دغه ویډیو کې به درته ښیم چې څنګه کولی شو چې په انشاټ کې ډیزاینینګ خط ولیکو، په څه طریقه یې لیکلی شو، په ویډیو کې په څه طریقه خط لیکلی شو ملګرو. همدغه رقم ته نور سیټینګ دا انشاټ درته ښیم. نو ملګرو راځو د ویډیو په طرف. نو د ویډیو شروع کول نه مخکې یوه کوچنۍ غوندې غوښتنه ده، نو کوم که چېرته زموږ چینل ته چې عمر سکلز کې نوي یاست نو زموږ چینل در سره ضرور سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې در ورسېږي. ملګرو راشه به تاسو به راشئ خپل انشاټ به راخلاص کړئ. چې کله مو انشاټ راخلاص کړه دلته ما چې پرون کومه ویډیو جوړه کړې وه ملګرو هغه نیمایي کار هم پکې کړی و، زه هماغه ویډیو وهم ملګرو. دلته ګورئ ملګرو موږ چې دی پرون چې کومه ویډیو جوړه کړې وه نیمایي کار هم پکې کړی و، هغه دغه یوه ویډیو ده ملګرو. دلته ملګرو موږ څنګه کولی شو چې په دغه کې ډیزایني خط ولیکو. پرون مې چې و تاسو ته دغه درې آپشن یې تشریح کړي وي، نن راځم په دغه ټیکسټ باندې خبره کوم ملګرو. راشئ تاسو به په دغه ټیکسټ باندې کلیک کړئ، دلته به راشئ بیا په دغه ټیکسټ باندې کلیک کړئ. وبښئ سټیکر ته لاړو، ما دغه ټیکسټ باندې به کلیک کړئ. دلته مو چې کله کلیک کړئ دلته مثلا تاسو یو لیکل وکړئ، زه ورته لیکم حضرت عمر. چې کله مو دا ورته ولیکم ملګرو په دغه ساحه کې تاسو دغه آپشن چې ښکاري ملګرو په دغه آپشن کې تاسو کولی شئ چې د خپل خط رنګ بدل کړئ. دلته لاندې تاسو ته ځینې ډیزاینونه هم ښایي چې بېلابېل ډیزاینونه دي، تاسو کولی شئ دغه ډیزاینونه هم ور واچوئ او کولی شئ په دغه ځای کې خپل ځان ته خپله رنګ یو جوړ کړئ. مثلا زه راځم زیړ رنګ ورته انتخابوم، همدارنګه بل رنګ هر رقم ته رنګ تاسو ورکولی شئ ملګرو. په دغه ساحه کې بیا تاسو ته نورې دغه ښکاري بورډر، په دغه کې تاسو کولی شئ ملګرو د عکس چې دی دغه تور خط یا د خط نه چې دی ګرد چاپېر بل خط تاوکئ ملګرو، لکه څنګه چې تاسو دغه کتلی شئ. او په دغه ساحه کې ملګرو شیډ او په دغه تاسو کولی شئ چې د خط سیوره پیدا کړئ ملګرو، یعنې خط سره رقم ته سیوره غواړئ چې پیدا یې کړئ هغه رقم ته پیدا کولی شئ. اوس به راشئ ملګرو په دغه ګلو باندې به کلیک کوئ. دلته ګورئ ملګرو په دې باندې چې دی د دې دغه ډیزاین چې کوم هغه دی دا داسې تیزیږي غوندې ملګرو، یعنې شو ته برابرېږي. په دغه دوه کې ملګرو کارمه لرئ، را به شئ په دغه ډبل ای باندې به کلیک کوئ ملګرو. زه راځم دغه ترېنه ختموم تر څو تاسو ته کوم مشکل پیدا نه شي. را به شئ په دغه ډبل ای باندې به کلیک کوئ ملګرو. دغه ډبل ای ګورئ ملګرو په دې باندې به کلیک کوئ. په دغه ساحه کې تاسو ته پوینټونه ښیي، یعنې تاسو غواړئ د هر ډیزاین کوم پوینټ ته واړوئ. لکه څنګه چې تاسو دغه نوم ته کتلی شئ ملګرو چې زه هر یو پوینټ کلیک کوم ما ته د هر پوینټ سره بېلابېل ډیزاین باندې دغه لیکل کېږي ملګرو. دلته تاسو کتلی شئ ملګرو دغه چې دی تاسو څنګه کولی شئ چې دغه ډاونلوډ کړئ، یعنې دغه خطونو پوینټ ډاونلوډ کړئ. را به شئ ملګرو په دغه شاپ دغه آپشن ګورئ په دې باندې به کلیک کړئ. چې کله مو په دې باندې کلیک کړئ ملګرو دلته به راشئ په دې پاس سر کې ګورئ ملګرو په دې باندې کلیک کړئ. دلته تاسو کولی شئ چې د انګلیسي ژبې همدارنګه یو څو نورې ژبې دي او د عربي ژبې د خط سټایلش تاسو ښکته کړئ. را به شئ تاسو په د عربي ژبه باندې کلیک کړئ. دلته تاسو ته ډېر زیات ډیزاینونه راځي ملګرو. تاسو به راځئ دغه ځای کې به تاسو ته یو بل آپشن درکړی لکه څرنګه چې زه تاسو ته په دې انګلیس کې ښیم دغه انلاک په دې باندې به ورته کلیک کوئ ملګرو. بیا به راځئ په دغه پرې انلاک باندې کلیک کوئ. تاسو ته یو ایډز درکوي، هغه ایډز به ګورئ نور به اتوماتیک تاسو سره هغه لاندې کې وځي. که کېنوته بیا به راځئ په دا یوز باندې به کلیک کوئ. چې کله مو په یوز باندې کلیک کوئ ډایرکټي به دا ستاسو سره استعمالیږي ملګرو. همدغه عربي هغه کې چې دی ملګرو تاسو ډېر زیات ډیزاینونه درکوي. دلته ګورئ ملګرو بیخي زیات ډیزاینونه درکوي چې ما ټول کې باسلي. او همدارنګه یو څو دانې به زه تاسو ته ټلیګرام کې هم درکړم چې هغه دغه شیان ته ډیزاینونه دي ملګرو، لکه څنګه چې تاسو دغه کتلی شئ دغه رقم ته ډیزاینونه دي ملګرو. اوس راځو ملګرو په دغه ساحه کې کوو د هات سټایلش شو ملګرو. دلته ګورئ ملګرو تاسو د انګلیسي هر رقم ته خط چې دی ډیزاین ور بدلولی شئ، که انګلیسي که یا هم پښتو یا هم عربي یا هر رقم ته خط ډیزاین تاسو ور بدلولی شئ ملګرو. زه همدغه پرېږدم. اوس راځم ملګرو په دغه باندې کلیک کوو. په دغه ساحه کې چې دی ملګرو تاسو ته ګورئ د هغه ډیزاین غټولی شئ، یعنې غټوئ که کوچنی کوئ. او بل په دغه کې چې کله ملګرو تاسو بل خط ولیکئ یعنې په منځنۍ صفحه ښیي. او په دغه کې ملګرو تاسو یعنې خط څونه جدا کوئ یا جدا کوئ نه. او په دغه کې تاسو ته ښیي ملګرو چې د خط ډبل والی ښیي درته ملګرو، یعنې که تاسو غواړئ چې خط ډبل کړئ په دغه باندې به کلیک کوئ، یا هم غواړئ چې خط لږ کوږ غوندې کوئ په دغه آی باندې به کلیک کوئ ملګرو. هلته پاس خط ته ګورئ ملګرو. او اوس داسې غواړئ چې د خط لاندې یوه کرښه کش شي نو په دغه باندې کلیک کوئ. همدارنګه یا هم غواړئ ملګرو چې ټول انګلیسي توري تاسو لیکلي هغه په غټو کې استعمال شي نو په دغه کلیک کوئ خپله اتوماتیک استعمالیږي. اوس راځو ملګرو په دغه ساحې ته. په دغه ساحه کې چې دی ملګرو تاسو ته ښایي چې څنګه د هر ډیزاین ولیکو، یعنې څنګه یو هر ډیزاین ولیکو، یعنې په کوم ډیزاین کې زموږ خط راشي. لکه څنګه چې تاسو دلته کتلی شئ ملګرو، یعنې په کوم ډیزاین کې زموږ خط چې کله راځي راشي ملګرو. نو موږ دغه ډیزاین ورته انتخاب کړو، په دغه ډیزاین کې به راځي. اوس به راځي په ټیک مارک باندې کلیک کوو ملګرو. دغه طریقه خلاصه شوه. اوس به تاسو راشئ همدغه خط به چې دی د ویډیو تر اخره پسې ورسوئ. نو دلته به تاسو یو موزیک سلیکټ کړئ. مثلا زه راځم دلته موزیک ورته اورم. چې کله مو موزیک واورېده مثلا د موزیک اول بیت تر دغه ځای و نو دا به په همدغه ځای د ویډیو چې کوم ځای چې هغه اولنی بیت و هغې ځای باندې به سټاپ کوئ. بیا به راشئ دغه ته په دا سپلیټ باندې به کلیک کړئ. چې کله په سپلیټ باندې کلیک ګورئ ملګرو دغه اوله برخه چې دا جدا شوه. اوس دغه دویمه برخه ده. دلته به راشئ په دا ایډیټ باندې به کلیک کوئ. ورته دلته چې هغه دویم کوم بیت وي مثلا زه ورته لیکم مرجان نو هغه به تاسو ورته ولیکئ دویم بیت. او همدارنګه اوس ګورئ ملګرو زه په پلای باندې کلیک کوم. اول کې موږ ته هماغه خپل هغه اولنی بیت یعنې راځي، په دې دویمه کې هغه دویمه بیت راځي. همدارنګه ملګرو که چېرته دریم بیت وي هغه هم بیا به هماغه ځای باندې سټاپ کوي ویډیو، بیا به دا سپلیټ باندې کلیک کوئ. دلته مثلا زه راځم بل ورته لیکم ملګرو. دا ګورئ ملګرو ما ورته ولیکه. اوس ګورئ ملګرو هر رقم ته تاسو کولی شئ چې د ویډیو سره دغه رقم ته لیکل وکړئ ملګرو.
همدارنګه راځو ملګرو لږ په دغه افیکټ کې خبره کوو اوس افیکټ ته راشئ ملګرو دلته تاسو ته هر رقم ته افیکټ ملاویږي ملګرو په افیکټ کې کتلی شئ ملګرو تاسو ته یعنې په کوم ډیزاین کې عکس شو شي دغه ته ګورئ ملګرو هر رقم ته افیکټ دلته شته ملګرو په انشاټ کې بالکل فری تاسو کولی شئ چې ترلاسه کړئ دلته به تاسو د خپل خوښې افیکټ ته سلیکټ کړئ بیا به راشئ په د ټیک مار باندې وکلیک چې کله په ټیک مار باندې کلیک که چېرته غواړئ تاسو ته د ویډیو تر اخره یعنې ټوله ویډیو کې دغه افیکټ وي نو د ویډیو اخر ته به ورسوئ که نه غواړئ چې نیمایي پورې دې وي نو تر نیمایي پورې هم تاسو رسولی شئ ملګرو مثلا زه غواړم چې تر همدې ځای دي او دې ځای نه وروسته د ویډیو سره دغه افیکټ کار نه لري نو ملګرو سبا به انشاءالله په دې فلټر او اډجسټ کې خبره کوو انشاءالله سبا به اخرنۍ ویډیو وي نو که چېرته مو ویډیو خوښه شوې ویډیو در سره لایک او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو هره نوې ویډیو تر تاسو پورې ورسېږي